زموږ سواد د پخوانه آزاد و، دا 1947 کې نه دی آزاد شوی. په 1969 کې چې یحیی خان د سواد سټیټ د حیثیت ختم کړی دی، هم بالکل اللیګل ختم کړی، غیر قانوني. دریم شیخ کې دا خبره ورسره لیکلی شوې ده چې تر څو دا سواد قایم دایم وي، څه قسمه وفاقي ټیکس به په دې نه وي. ته زموږ سره معاهده نه منې، نو بیا خو ته به موږ ټیکس څنګه لاګو کړې؟ موږ خو آزاد خلک یو. څه دلیل دی چې موږ ستاسو سره الحاق وکړو؟ خامخا به موږ ټیکس لګوئ. بیا موږ له د کشمیر په شانتې مراعات راکوئ چې هلته په 3 روپۍ یونټ دی. یوه نوې خبره اوس هغه د ټیکس حوالې سره هم ده. دا محفل د دې بالکل نه دی، چونکې دا په موږ باندې مسلط شوې ده او زموږ ټول د دې نه هغه متاثره یو. زموږ کله چې سواد ته وګورو نو اکثر موږ په 14 اګست 1947 موږ پاکستان آزاد شوی دی، موږ هم دلته جشن ازادي مناوو. خو موږ د هسټرۍ نه خبر نه یو، ځکه زموږ سواد د پخوانه آزاد و، دا 1947 کې نه دی آزاد شوی. زموږ سواد د اول نه آزاد و. زموږ د سواد هسټري وګورئ چې په دې باندې موږ خپل حکومت کړی دی، خو په دې موږ د بل چا د غیرو خلکو حکومت موږ بالکل نه دی پرېښودی. نو لاولې معاهده د الحاق هغه 1947 کې شوې ده چې هغه باچا صاحب هغه یو لیک او یو معاهده کړې وه په 1947 کې 23 دسمبر 1947 کې. د دغه معاهدې 8 شقونه وو. نو شقونو تفصیل ته خو زه نه ځم، خو په دریم شق کې دا خبره ورسره لیکلی شوې ده چې تر څو دا سواد قایم دایم وي، څه قسمه وفاقي ټیکس به په دې نه وي. که دا 100 کاله نو 50 کاله نو، تر قیامته پورې به دا خبره وي. دویمه دا خبره ده چې 8 نمبر شق، یو څوک وایي دا معاهده چېرته ده، نو دا نیشنل ډاکومنټ سینټر اسلام آباد H8 کې لاړ شئ. د سټوري اف سواد دا یو بک دی، د هغې 142 نواله 147 دا پیجز وګورئ. د دې معاهدې حقیقت هر څه به درته معلوم شي چې په دې یو دستخط هغه زموږ باچا صاحب کړی، میا ګل عبدالودود صاحب، الله پاک دې قبر د نور نه ډک کړي. بیا دویم منظوري چې کړې وه هغه ګورنر جنرال اف پاکستان چې کوم قائد اعظم و، او دا باقاعده لیک بیا د قائد اعظم محمد علی جناح کوم سیکرټري چې هغه ته حواله شوی و. اوس که یو سړی پټی، حکومت یې پټی، یا زموږ د قوم داسې مفاد پرست مشران یې پټی، نو هغه به د ملکنډ ډیویژن د 1 کروڑ عوامو سره غداري کوي. موږ ورته وایو دا غداري مه کوئ. بلکې حکومت دا ټیکس نه مني، وایي چې معاهده موږ نه منو، نو بیا خو موږ ته ډېره اسانه شوه. پاکستان له آزاد شوی یم، نو سواد آزاد و، نو که ته زموږ سره معاهده نه منې، نو بیا خو ته به موږ ټیکس څنګه لاګو کړې؟ موږ خو آزاد خلک یو. څه دلیل دی چې موږ ستاسو سره الحاق کړی دی؟ دویم د دې په 8 نمبر شق کې دا خبره کړې ده چې کله سټیټ آف سواد دا قایم و دایم وي، یا دا کم اګریمنټ چې وشو ایکسیشن آف سواد سټیټ، په دې کې چې تبدیلي راځي، دا به د سواد د خلکو او د حکومت پاکستان په مشاورت سره راځي. نو په 1969 کې چې یحیی خان د سواد سټیټ د حیثیت ختم کړی دی، هم بالکل اللیګل ختم کړی، غیر قانوني. زموږ دا وینا ده که زموږ تاسو د ځان سره حسابوئ په کوم شرایطو په کوم معاهدو چې راغلي وو، هغه شرایط به را سره منئ. که نه حسابوئ نو تاسو په قطع خوشحاله، موږ په بره خوشحاله چې په دې ټایم کې خپل سیاست پرېږدئ، په دې ټایم کې پیپل پارټي، مسلم لیگ او جمعیت دا قصې پرېږدئ، په دې ټایم کې قوم پرستي پرېږدئ. یو نوې یو د ملکنډ ډیویژن ایکشن کمیټي جوړه کړئ چې د هغې صرف مقصد به دا وي چې زموږ د ملکنډ ډیویژن کوم جداګانه حیثیت و په 2018 کې چې هغه زموږ نه اخیستلی شوی دی، دا د فوري طور بحال شي. که بحال نه شو او خامخا به موږ ټیکس لګوئ، بیا موږ له د کشمیر په شانتې مراعات راکوئ چې هلته په 3 روپۍ یونټ دی، د وړو بورې هلته په 100 ده، چیني په 100 ده. بیا خو موږ ته هغه سهولیات راکوئ. یا دلته بېروزګاري ده چې 10 PhD پوسټونه راشي، نو 10,000 هغه کسان ورته اپلای کوي. نو موږ له روزګار راکوئ، موږ له دلته مهنګایي ختمه کوي. د هغې نه وروسته بیا ټیکس لګوئ، هغه بیا جدا خبره ده. د راتلونکي میلمنو د منتظمینو ډېره شکریا ادا کوم او منتظم